دا قسم دتا ته په حلال مال سره منځ وکړه، حلال مال سره بیا ولې نه قبلېږي دعا؟ ته په حلال منځ کې سجده په حلال مال روټۍ وخوره او بیا سجده وکړه، سبحان ربی الاعلی ووایه، الله پاک جل جلاله د طرف نه تا ته آواز کیږي اے بنده ته ګورې ما ته په دې وخت کې نږدې یې، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم چې دا ووای الله پاک جل جلاله د طرف نه درته آواز کیږي. خو چې په حلال مال سره دې ګورې روټۍ خوړلې وي، ښه د حلال مال روټۍ دې خوړلې وي، د کونډو بجلی دې نه وي استعمال کړي، د چا نه دې پټي نه دې په غلا شی نه وي راوړی، د چا نه دې حرام مال غصب کړی نه وي، د یو چا په مال دې قبضه نه وي اچولی، په صحیح طریقې سره دې ډیوټي کړې وي. مونږ ټول لوڼو ګورئ داسې ګناهګار یو، ښه نو صحیح مال ته وخوره. دارالعلوم دیوبند کې یو بابا او بابا اکابرین دیوبند به ورته وی حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا دومره مالدار او تقریبا 1400 کورونه جوړو په دیوبند کې د یو علاقې خانو، او هغه بابا ته به وی بابا هغه به سرګړی کار کولو، ښه سرګړی به راوړلو، هغه به خرڅولو، هغه به د الله پاک جل جلاله په مبارک نوم صدقه کولو او خپل به خوړو. نو حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله هغه ورته فرمایل وی بابا روټۍ به کله خور، دعوت به کله کوي؟ چا ورته وی حضرت بابا خو غریب سړی ده، اته انې او انا او سلور انې جمع کوي، او تاسو خو مالدار خلق یی او بابا ته دعوت یی، هغه ته سعادت پدې سي وای مونږ چې د بابا روټۍ خورو زمونږ ایمان بره چپی وای، مونږ چې د بابا روټۍ خورو کنه سلوي خوره د زمونږ ایمان بره ټوپونه وای، د بابا حلال مال ده. نورو د حلال مال ته حلال مال حقیقي مانو کې اخره او بیا راشه سجده ولګوه، والله چې په سجدې کې به د دعا قبلېږي. ته بیا د الله پاک جل جلاله نه دعا وغواړه چې بیا دعا قبول نشي، خو د حلال مال ضرورت ده. اللهم رب